مونځ قایموه کوئ یقینا مونځ منع کوي یو بنده لره د فحاشۍ نه او د ناروا مونځ ما تاسو ته وایي چې دا رکن دی د اسلام په ارکانو کې قرآن کې الله ځای په ځای دا خبره کړې واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة قرآن تلاوت چې څوک ډېر کوي ته به دې خبرې پته وي ځای په ځای الله باز ته څه کړی دی د مونځ کړی دی چې مونځ کوئ مونځ کوئ نو رکن دی حدیث کی دا رضی حدیث عبداللہ بن عمر دی رضی اللہ عنہما بصحیح بخاری سے مسلم کی مشہور حدیث تے بنی الاسلام علی خمس اسلام بنا دے ولار دے پینزو خبرو باندی پینزو کارونو باندی شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ دا ولنے رکن دے و اقام الصلاة و منز کول دویم رکن دے و ایتاء الزکاة و زکاة ورکول و الحج او حج کول و صوم رمضان د رمضان د میاشتې روجې نه دا پنځه ارکان دي د اسلام دویم رکن به کوم یو دی مونځ دی او څوک چې قصدن عمدن مونځونه پرېږدي نه یې کوي بلکل دا کافر دی دا سړی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې چې څوک مونځونه نه کوي او دغه طریقې او قصدن عمدن یې پرېږدي دا سړی کافر دی والعیاذ بالله نو د مانځه مسله وړه نه ده حدیث کې دا راځي چې اولنی فیصله چې به الله د انسانانو سره کوي د خپلو حقوقو په باره کې هغه به د مونځ وي که دا سړی د مانځه په دې خبره کې کامیاب شو د قیامت په ورځ نو دی مخکې هم کامیاب دی او که په دغه ځای کې دی تاواني شو نو دی مخکې هم تاواني دی که ته ډېر زکاتونه ورکوې او ډېرې صدقې او حجونه او جهادونه او روجې او عمرې او اذکار او هر څه کې او مونځ د سره نه نو تاله دا اعمال فایده نه درکوي د دغه حدیث په رڼا کې ځکه چې هغه حدیث کې واضح الفاظ دي که دغې کې کامیاب شوې مخکې کامیاب وي که دغې کې تاواني شوې مخکې تاواني او ډېر افسوس به وکړي چې یو سړی تا ته یعنې ښه په دغه باندې داسې ووایي نه د الله نه یره یي نه څه حیا یي د الله نه تا ته به ښه دقه شانې ووایي صحیح ده لکه خو د پلاني نه ښه یم چې ورځ کې مونځ نیم کوم زړور دی په دې ګناه باندې د اسلام رکن ته پاتې کېږي وایي صحیح ده خو کوم ورځ کې مونځ نیم خو زه کوم نو چې دې خلکو به څه حال چې کله الله ته مخامخ شي او چې مونځ کله ختم شو که نه او تا نه ضایع شو نو تا نه هر څه ضایع شو بیا ماته دا قصه مه کوه چې زه دا کوم او زه دغه کوم د هر سره واله او خپل جیب کې ځان سره کښېږده یو عمل هم شته هغه تا لپاره فایده نه درکوي دلته مقدسي صاحب فضایل نه دي راوړي مسایل دي دا کتاب د احکامو دی احکام ځان لري فضایل ځان لري خو زه به راته یو څو فضایل د خپل طرف نه ذکر کړم د فضایلو فایده دی چې کله سړی واوري نو جذبه د هغه عمل پکې را پیدا شي دا د فضایلو او د فضیلتونو د اورېدو فایدې چې سړي کې جذبه د هغه عمل را پیدا شي د ټولو نه لوی فضیلت د مانځه دا دی د ټولو نه لوی فضیلت چې ستا او د الله په منځ کې رابطه مضبوطوي که ته څومره هم د الله نه لرې کېږي بیا راځي څومره هم لرې کېږي بیا راځي الله ته ماسپښین مونځ ته وکړو که ماسپښین مانځه باید دې ګناه وکړه یا ګناهونه دې وکړو ایمان دې کمزوری شو رابطه د الله سره ستا کمزوري کېږي مازدیګر مانځه دې راغلی رابطه بیا برابرېږي او دغه شان ماښام مانځل او دغه شان ماسخوتن او دا حکمت دی د دې چې وري الله پنځه مونځونه په موږ لازم کړي دي نور هم ډېر حکمتونه یو پکې دا دی رب العالمین غواړي چې د دې بندګانو رابطه د خپل رب سره یې او دا کمزوري نه شي نو چې څومره ته جومات ته راځې او څومره ته الله ته ودرېږي په دې جرګه باندې او مونځ کې نو ستا د الله سره رابطه کمزوري کېږي مضبوطېږي چې څومره هم ته ودرېږي او کوم مؤمن چې ډېر مونځونه کوي د الله سره رابطه ډېره مضبوطه او د مؤمن دا رابطه صرف په دې پنځه مونځونو کې هم نه وي د نور هم نفلي مونځونه کوي د تهجد هم کوي د ساخ مونځ هم کوي د عام نوافل هم کوي د مانځه سره چې کوم سنت دي هغه هم کوي د ویتر هم کوي
نو سوچ وکړئ چې د دې سړي به د الله سره څومره مضبوطه رابطه دغه شان د مانځه فضیلت دا دی چې مونځ ته منع کوي د ګناهونو نه او د فحاشۍ نه. او سورة العنکبوت کې الله وایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر مونځ واقیم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر مونځ قایموه کوئ یقینا مونځ منع کوي یو بنده لره د فحاشۍ نه او د ناروا کارونو نه. او دا خبره ما څو څو پیرې بیان کړې ده که څوک راشي وي چې زه مونځ کوم او ورسره ګناهونه کوم نو جواب یې څه دی؟ مونځ به صحیح نه وي ځکه د الله په خبره کې خو شک نشته که الله خو وایي چې تا د ګناه نه منع کوي خو چې دې نه منع کوي نو بیا دې خپل مونځ مراجعه وکړه دې مانځه کې دې سي چلې ځکه دا مونځ تا نه منع کوي د ګناهونو نه. یعنې دا کیدی نه شي چې یو سړی دې صحیح مونځ وکړي په پوره توجه سره او په صحیح طریقې سره او دی د ګناهونو نه بند نه شي دا نه شي کېدی. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې ودې ته غوږ کېدی جابر رضی الله عنه روایت دی او دلته ګورې بازار ټول د آخرت دی ګورې یعنې چې کومه مسله ته بیانوو دې کې ستا کامیابي د آخرت ته ورسره کامیابي د دنیا هم ده. دلته ګورې میراث د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیمیږي چې هغه وحی ده هغه قرآن او حدیث دي. دلته زه تاسو ته د یعنې د ریال او د ډالر او د مزدورۍ د دې قصه ته نه بیانوم او د دې قصې تاسو ډېرې اورېدلې دي او کوئ یې نو دا لږ ټیم پکې خیر دی تېرو به د آخرت په بازار کې او تېرو به د رسول صلی الله علیه وسلم د میراث سره او تېرو به د رسول صلی الله علیه وسلم سره او د صحابه کرامو سره چې د هغوی خبرې واورو د علماو سره. اوس دې ته ګوره په صحیح مسلم کې حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وایي مثل الصلوات الخمس د دې پنځه منځونو مثال داسې دی کمثل نهر جار لکه یو بهیدونکي وله غمر على باب احدکم لکه د یو سړي د دروازې مخې ته یو وله بهیږي ښه تیزه مزېداره صفا یغتسل منه کل یوم 5 مرات او دی په دې وله کې په دې نهر کې 5 پیرې روزانه لامبي. دا مثال دی یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم د ملګرو نه تپوس کوي د دې سړي په بدن باندې به سخیره پاتې شي هغوی نه یا رسول الله چې یو سړی 5 پیرې د ورځې لامبي د بدن به سخیره پاتې شي نو دغه شان چې څوک 5 منځونه کوي الله یې د ګناهونو نه پاک ساتي ګناهونه ورسره ریږي چې څوک دا 5 منځونه کوي په خپل وخت کې رب العالمین د هغه نه ګناهونه ریږي. او حدیث کې دا راځي د امام مسلم راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي الصلوات الخمس 5 منځونه والجمعه الى الجمعه او د یوې جمعې نه بلې جمعې پورې ورمضان الى رمضان او د یو رمضان نه بله پورې مکفرات ما بینهن اذا اجتنب یا اذا اجتنبت الکبائر. د دې په دې منځ کې چې څومره وخت یې که نه دا ګناهونه درته الله معاف کوي په شرط دی چې ته پکې غټ ګناهونه نه کوې. نو د مونځ نه د مونځه پورې لکه اوس یو سړی د سهار مونځ یې وکړو او بیا یې پسې ماسپښین مونځ وکړو د دې په دې منځ کې چې کومه فاصله ده د دې د ګناهونه الله ته د دې منځونه د لاسه معاف کوي. بیا پسې د یعنې د رسول صلی الله علیه وسلم هغه مثال ته وګورئ که نه بیا پسې ماسپښین پسې تا کوم مونځ وکړو مازدیګر که څه و هلته صفا شو مازدیګر پسې تا وکړو ماښام که څه و هلته صفا شو ماښام پسې تا ماسخوتن وکړو نو که څه دنې شوي هلته معاف شو ماسخوتن پسې دې سحر وکړو نو که څه شوي هلته معاف شو نو پاتې څه شو. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم مثال یې داسې دی لکه یو سړی چې 5 پیرې په دغه وله کې یا په نهر کې لامبي. حدیث کې دا راځي امام احمد راوړی او دې ته غوږ کېږدي دا ډېر د خوشحالۍ حدیث هم دی او ډېر د یېرې حدیث هم دی. رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د مانځه تذکره وکړه عبدالله بن عمر وایي نو یې بیا یې دا ووایي من حافظ علیها چا چې د مانځه خیال وساتو خیال ساتل څه ته وایي صرف پټې مې کول بس د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه کول
په ټیم کول، د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه کول، جومات کې کول نارینه دپاره. چا چې د دې منځونو خیال وساتو، بعض وایي او دې کوم ښه په دغه ویله کې یو سړی داسې د خپله ګناه پټوي، یعنې حیا وله ورځي چې یاره کار مې غلط، خو چې کله دې سړي سره میلاو شي چې هغه د ګناه باندې هم فخر کوي. نه صحیح دی، جومات ته ځه نه ځه، خو ډېره کې کو، کور کې کو. نو فرض مونځ خو په کور کې زنانو دپاره دی، او د معذوره انسان دپاره چې هغه کم عذرونه دي هغه به انشاءالله په دې درسونو کې راځي تفصیلا، که الله ژوند راکړو. تاسو به یې واورئ چې به کوم عذر سړی جمع پرېښودی شي، او موږ مخکې بیان کړي هم دي نورو درسونو کې. د دې نه علاوه خو سړی به مونځ په جومات کې کوي. جوماتونه دا د سړو ځایونه دي. ورجل قلبه معلق بالمساجد، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې هغه سړی چې زړی په جومات پورې تړلی شوی، څه به ورکوي الله؟ نه، حدیث کې څه راځي چې زړه تړلی شوی جومات پورې؟ عرش په سوري کې به ولاړي. بارک الله فیک.